د کابل پر ځمکه د کابل جلال آباد دویم لین سړک چارې شاوخوا 22 سلنه بشپړې شوي او پاتې چارې به یې تر ټاکلې مودې بشپړې شي. د کابل پر ځمکه د کابل جلال آباد دویم لین سړک چارې په چټکۍ روانې دي. ما چې دلته د دې پروژې له مسؤلینو سره خبرې وکړې وایي تر ټاکلې مودې پورې به د دې سړک ټولې چارې بشپړې شي. د کابل له طرفه د کابل جلال آباد دویم لین سړک د پروژې مسؤلین وایي د دغه سړک چارې به د راتلونکي 3 کلونو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. موږ د دې پروژې اوس 2 سلنه چارې بشپړ شوي دي او موږ ته د دې سړک تکمیلي دپاره 3 کاله وخت راکړل شوی دی چې موږ ژمن یو چې په ټاکلي وخت کې انشاءالله دا سړک سر ته ورسوو. اوس موږ سره 15 پایه مشینري فلحال په دې سړک کې بوخت ده او نفر مسلکي او غیر مسلکي نفر 250 نه 280 نفر موږ سره کار کوي. په دغه پروژه کې د لسګونو ماشینرۍ ترڅنګ شاوخوا 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. ان شاء الله موږ په خپل کار باندې ډېر خوشاله د خپل وطن خدمت کوو او کسان نه تقریبا د 150 کسانو پورې سره کار کوي. که داسې پروژې ډېرې شي ان شاء الله چې عام به ځوانان په کار شي عام به خپل وطن ته خدمت وکړي. موږ ټول په کار مصروف یو دا ځوانان په کار مصروفه دي. موږ غواړو چې پروژې ډېرې شي ځوانان مصروفه شي کارونه د خارج د ملک نه دا ملک صحیح دی هلته چې روان شي ستونزې مشکلات دې سره پیښیږي. په ورته مهال د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین وایي هڅه کوي چې د کابل جلال آباد دویم لین سړک چارې په اساسي ډول بشپړې کړي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د یادو لویې لارې د لومړي لاین سړک د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمولو او د ترانسپورتي بهیر د چټکتیا په موخه د دې لویې لارې د اساسي رغونې چارې په 2 سیکشنونو کې پیل کړي دي. د یادو لویې لارې د دویم سیکشن 33 کیلومتر سړک د غنیزې چارې د کابل ولایت له لوري د پخواني کانکریټي سړک په دوام د 1404 هجري شمسي کال په جریان کې پیل شوي دي چې دا مهال د هموارکاري کندنې پلونو پلګوټو او استنادي دیوالونو د جوړولو چارې جریان لري. د پلازمینې کابل سربیره د دغه دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ننګرهار کې هم روانې دي.